ملګرو په سلامونو مو هرکلی کوم. موږ درې بلابسې د ناول لړۍ دوام لري. په دې ناول کې ځینې حقیقتونه را برسېره سوي دي. د کلماتو انځورګري یې په داسې شکل کړې ده چې یو څه ډېر سپین غږېدلی دی. د دې ناول پنځمه برخه ده شالونګین اغا. شالونګین اغا چې د نجونو ترمنځ په مردار خښته کې هغه هم مشهورو د دامونو او تعویزونو ترڅنګ نور کارونه هم کول. د ډېر خطرناک پیریان قسمي کول. د ده زور د نور اغا صاحبان هم قایلو چې په رښتیا دی پر پیریانو بل رقم زورور دی. له ده سره ډغره وهل له وسلوال دښمن سره تش لاس مخامخ کېدلو. کله چې به چا پسې خبره وکړه نو د شپې به پیریان وریله کړل او داسې کارونه به په خوب کې په هغه کس وکړل چې سهار به د شونډو ترڅنګ پوزه هم وتلې وه. په سهار به په توبو د شالونګین اغا پښو ته ور ولوېد او په زاریو به یې له هغه څخه عف وغوښته. د اغا صاحب بښنه به ډېره ساده وه. هغه به یې راپورته کړ او په سړه سینه به یې ورته وویل دا ځل خو دې دا خطا وکړه، زما دپاره نه د خپل ځان لپاره یې بیا مه کوه. ځه شیطانه مخ دې تور سه لکه تور چې هم سو. په ماښام به د هغه له کوره د اغا صاحب کور ته د ګرمې شکنې کاسه روانه وه. اغا صاحب شوقي سړی و، په اټن کې نامي و. همیشه به یې ښایسته تسبیح په لاس کې وي، خو د نغمې او منګل سندرې که به په راډیو کې راغلې وای نو راډیو یې نه بندوله. هر سحر چې به نورو خلکو تلاوتونه کول د ده له کوټې به ورو ورو د دریا غږ او د راډیو اذانګه راتله. د ده ښځې ډېرې خوښې وې. د یوې پر ځای دوه کړې وې. هغه هم داسې چې پر چا به یې لاس کېښود بیا به داسې د نر زوی نه و چې نا یې ورته ویلي وای. ترڅنګ یې پیغلې نجونې چې به دم و چوپ ته ورتلې پر رانۍ یې چونګارلې. د قیامت په ورځ به یې رښتیا کوم چې په سپینه ورځ مې ګیر کړ. د لیمې مور ته مې د سردردۍ تعویز ورڅخه راوړی چې نیک عمله هم د اغا صاحب کوټې ته راغله. دواړو یو بل ته په سترګو کې وکتل. اغا صاحب جیب ته لاس کړ، سور یوه ګون نوټ یې راکړ. راته یې ویل لالکه وزغله د ړندې دادا له دوکانه تور نسوار راته راوړه. ما 1 روپۍ ترې واخیسته او په ځغاستو راووتم. د باندې د سیدو په لاس کې د بایسکل زوړ ټایر و. هغه ټایر روان کړ او دواړه د ټایر رغړولو سره په منډه شو. همداسې مو د هغې خوا هم ټایر روان کړی راوستلو. کله چې د اغا صاحب د ناستې کوټې دروازې ته ورغلم نو بنده وه. د اوبو شنه بوشکه پرته وه. هغه مې کړکۍ ته کېښود او سر مې ورپورته کړ. د په خاورو ککړ پلاستیک څخه د کوټې دننه برخه یوازې د یوې چولې څخه ښکارېده، ځکه کړکۍ ته یې بالښت ایښی و. په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې ولیدل چې اغا صاحب او نیک عملې پرتوګونه ښویولي وو. خوی او ککړ اندامونه سره جار وتلي. جر راښکته شوم او د دروازې سره قرار نسوار په لاس کې ودرېدم. کله چې اغا صاحب دروازه خلاصه کړه په کوټه کې یو ډول تروش بوی و چې مخ ته نه و. ما د شرمه سترګې ښکته نیولې وې چې دوی دواړو ته مې کتل نو جر مې سترګې ورڅخه چپولې، ځکه یوه شیبه مخ ته لیدلي هغسې لوڅ راته ښکارېدل. اغا صاحب هغې ته څاښتونه ورکړل. دې د تلو په وخت کې ورته وویل دا خري دم و. هغه ورته وویل دا دوهم دم نه و. هغې وویل هو. ده ورته په خندا وویل 2 لا نور پاتې دي. هغه جر ووتل او بیا اغا صاحب کاکا ناوې ته په تعویز لیکلو بوخت شو. زه ډېر وروسته پوه شوم چې د نیک عملې اولاد نه کېده او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د میړه نطفه یې شنډه ده، اولاد به یې له دې میړه ونه شي.
کله چې د نیک عمل زوی پیدا شو ورسره د آغا صاحب شهرت لکه د رحمت باران پر شاوخوا ټولې سیمو وورید. د شنډو نا امیدو ښځو یو بهیر ورته رامات شو چې عقل کار نه کاوه.